ملګرو د دې بابا سره چې کوم ظلم زیاتې شوی دی د ټول نه مخکې راشئ د بابا نه په خپله واورئ بیا پې خبره کوو. ته څوک هم ته چېرته لاړ شم دا ګیره زمانې بچو زمانې ایستل ده د دې بچو په دې مخ په سپېړو والم د دې بچو راښکلم دلته کې په دې ځمکه باندې زما دې زامنو ما ته په خوله کې خاور اچول ده اخر ما ته لار وښایي زه څه وکړم په مین بازار کې په سپېړو والې ما دا دنیا خبر ده د واړۍ دا ټول خلک خبر دی چې زما سره دا بچي کوم روزګار کوي ای مسلمانانو درخواست ته کوم. نو کومه ویډیو چې وه د دې بابا هغه تاسو وکته په کم کې چې د ده سره کم زامن چې وو یعنې د ده نه پیدا هغو چې ورسره کم ظلم کړی دی هغه ډېر زیات د انتهایي دی او د شرم او افسوس مقام دی. د بابا کم تعلق چې دی هغه د اپر دیر سره دی. دا چل شوی دی د دې بابا چې کومه وینا ده دا وایي چې ما کم ځواني مې چې ویوه هغه ما په مزدورو باندې خاورې ایرې کړې وه یعنې ما چې کم دی ټوله وخت په کومه مزدوري مې چې کړې ده هغه مې خپل بچو دپاره کم رزق چې دی هغه ګټلی دی په سعودي عرب کې ومه خو چې کله بوډا شوم وایي چې کله بوډا شوم او کور ته رالم نو زما بچو چې ما سره کم قسمه عمل شروع کړی دی تر دې پورې وایي زما کومه دا سپینه ویښته چې دي سپینه ګیره مې چې ده دې ته یې لاس راواچوه د دې نه زه ونیودم او راښکودم نو ډېر زیات یو د شرم مقام دی. ځکه که پیله مونږ وګورو چې یو پلار هغه دونه مسافري د خپل بچو دپاره وکړي و د دې دپاره کوي چې زما کم بچي چې دي هغو ته ښه ورځ میلاو شي چاته محتاج نه شي د بدو ورځو نه په امان شي د دې دپاره کوي او بیا چې کم هغه وله دونه خواري وله وکړي بیا دونه مسافري وله وکړي او د دې بابا به لکه چې څو کاله به په سعودي عرب کې به د مسافري کړې او اخیر چې کم دی په دې وخت کې راغی نو بیا د زامنو کم ریاکشن چې ورسره و هغه دا رنګ و. که مونږ وګورو لکه مسافر ته هغه خامخا چې راشي کلي ته نو یو زړه ښځه او د هغې سره سره کم لوپران زامن چې دي هغه ورته بس په ګفټ کې پاتې کېږي. ډېره زیاته د افسوس شرم خبره ده په سوشل میډیا کم خبر چې دی ډېر زیات وایرل دی. حکومت ته زموږ خواست دی چې د دې کم بچي چې دي د فوراً ګرفتار کړي د دې سره د کومه قانوني کاروایي چې ده هغه دې ورسره وکړي ځکه چې نور خلک بیا هم د دې نه داسې عبرت هلي او که داسې د دې خلاف څه کاروایي ونه شو نور خلک به هم بیا داسې قسمه حرکات کوي. نو کومه نوې ویډیو چې د بابا راغلو هغه موږ تاسو سره شریک کړه. حکومت ته خصوصي زموږ خیال دی او بل یو تصویر ورڅخه خلکو ورکړی دی په هغې کې دا وایي چې د دې دا پلار دی نو د دې څه حقیقت نشته یعنې پیک خبر چې کم دی هغه دی. نو ما هم تاسو سره غوښته چې دا سره هم شریک کړم دا کوم هلک تصویر چې ورکړی شوی دی په دې کې د دې نه څه پلار هېڅ هم نه دی بلکې عام د کلي هم نه راځي. نو دغه کومه ویډیو چې تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.